به ادامه برنامه خوش آمدین. جمال ناصر اصولی آگاه مسائل سیاسی هم با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین آقای اصولی. پس از نزدیک به 18 ساعت حضور ناتو و آمریکا در افغانستان، حالا وقت در مورد افغانستان نشست برگزار میشه. خود ناتو وضعیت افغانستان را شکننده میگوید و به یک نحو نگران وضعیت در افغانستان است. فکر میکنین چی چیز باعث شده که پس از 18 سال حضور در افغانستان هنوز هم وضعیت در افغانستان شکننده باشد؟ دلو بخون که خدای په نامه تاسو د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګوره ستونزې ډېرې دي. د افغانستان جګړه داخلي جګړه نه ده. د افغانستان جګړه سیمه ییزه او یا هم په لویه کې د نړۍ هېوادونه چونخکیل دي. دلته نړیوال بود هم لري. په سیمه کې پاکستان د افغانستان معلوم دښمن دی. امریکا دا ویني چې پاکستان افغانستان په ارامه نه پرېږدي. یو شرط د پاکستان په هغه وخت کې هم همدا و، کله چې امریکا په د طالبانو په رژیم باندې حملې کولې، هغه دا و چې په افغانستان کې به تاسو یو پیاوړی دولت نه جوړوئ او یا به نه حمایه کوئ. اوس هم تاسو پوهېږئ چې امریکا پوهېږي چې پاکستان د حالتونه لري او دوی ترستان روزي افغانستان ته یې رالیږي، اوبه، ډوډۍ، وسلې ورکوي، ټاپیانې ورته په خپلو روغتونونو کې تداوي کړي. امریکا ته پکار ده چې پاکستان باندې په صادقانه ډول فشار راوړي تر څو وکولی شو چې پاکستان هغه ترورستان چې دوی روزي او سیمه ورڅخه نارامه ده، نه یوازې دا چې افغانستان ترې نارامه دی، دلته هند ترې نارامه دی، حتی اروپایي هېوادونه په امن کې نه دي پاتې. دقیق اصولي صاحب، پوښتنه هم دقیقا هم دلته ده. امریکایان هم په دې وضعیت باندې پوهېږي چې اصلي مشکل چیرته ده، ناتو هم پې پوهېږي. نو په حداقل 17 یا 18 کاله کېږي دوی په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې دغه مشکل دو حل کولی او نو څه فکر نه کوي دوی نو اوس د دې وخت را رسېدلی چې په هغه اصلي مشکلاتو باید غور وکړي؟ تاسو پوهېږئ امریکا هېڅ وخت نه غوښتل چې د افغانستان دپاره پاکستان قرباني کړي، مګر اوس د دې وخت را رسېدلی. که چیرې امریکا غواړي چې دلته یې د خړو پزه جوړه شوي، نو صادقانه فشار ته اړتیا ده. که صادقانه فشار په پاکستان باندې رانولي، د پاکستان ترهګر ورونه تړي، امریکا دلته ناکامیږي. او کله چې امریکا ناکامه شوه، امریکا هم دا نه غواړي چې دلته ناکامه شي. امریکا هم که اوبه خړوي مایان پکې نیسي، دا په دې معنا نه ده چې خپل ځان هم ناکام کړي، بیا خپل ځان هم پې ګران دی. نو اوس صادقانه فشار ته اړتیا ده چې په پاکستان او په پنجابیانو فشار راوړي تر څو پښتانه کرا شوي ور وتړي. دغه جنګ څوک کوي؟ دا جنګ افغانان کوي چې پښتانه او تاجکان او بل ازبک هر څوک، ټول قومونه پکې دي. دغه افغانان کرا شوي چې کوم دي، د پنجابي په کلداره باندې دلته جنګېږي. یعنې پاکستانیان نه دي راغلي چې دلته زموږ سره وجنګي. سمه ده، په داعش کې دوی پکې دي، طالبانو په کرخو کې به تر یو حده دوی وي، اما کېږي څوک؟ ماشه څوک راټینګوي؟ موږ یو. بیا هم خبره اخري موږ ته راګرځي چې دوی خپل ترهګر ور وتړي، پیسې پې بند کړي، اوبه او ډوډۍ پې بنده کړي، تجهیزات پې بند کړي. د امریکا څخه به بیا دلته افغانان هم وویني چې اوس په رښتیا ډول او په صادقانه ډول امریکا غواړي چې پاکستان باندې فشار وارد کړي. خب آقای میثم، خواسته ها مشخص است از حکومت افغانستان: مبارزه با فساد اداری، ایجاد حکومتداری خوب، تامین